او دا خسوالی ورور کړی دی. وی عیسی علیہ السلام چې کله دا خبر وکړه الله ته چې ان تعذبهم فانهم عبادک، کته دا دوی له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي، وان تغفر لهم، او کته دوی ته بخنه کې فانک انت العزیز الحکیم، نو ته زورور او حکیم ذات. ضرور دا وی چې تاسو په مخه وایي چې د الله چې کوم نوم راشي په قرآن کې د دغه ځای سره مناسبت وي، نو دلته عیسی علیه السلام داسې ورنوي چې فانک انت الغفور الرحیم، یعنی الله که ته دوی ته بخنه کې نو ته بخونکی مهربانه ذات یې. نو داسې ولوي چې الله که ته دوی ته بخنه کې نو ته زورور او حکیم ذات یې. پوه شوې په دې سوال کې جواب د دې هغه دا دی، اگر که دې اوږد جواب کیدی شي خو مختصر هغه دا دی. اولنی جواب هغه دا دی، وجه یې دا ده چې هغه العزیز الحکیم په دې وي چې خبره ټول الله ته وسپارله، ځکه چې قیامت په ورځ که دا خبره دې کې هم د علماو اختلاف دی، دا خبره هغه په دنیا کې کړې ده که هغه په آخرت کې به کوي. که په دنیا کې کړي دا هغه وخت کې کوله کله چې الله اسمانونو ته اوچته و، نو هغه ووایي یا الله دا خلک دا چې ما نه مني په ما ایمان را نه وړو، که ته دوی له عذاب ورکوې نو خو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نشي کولی، او که ته دوی ته بخنه کې، بخنه به ورته څنګه کې، یعنی که ته دوی ته هدایت کې او بخنه ورته کې نو ته زورور باچای حکیم، او که په آخرت کې ورته ووایي نو هغه عیسایان چې کومو یعنی عیسی علیه السلام ته اله ویلی دی یا یهودو چې په عیسی علیه السلام ایمان نه دی راوړی، هغه خلکو باره کې خبره ده چې یالله که ته دوی له عذاب ورکوې ستا بندګان تا نه خو څوک تپوس نشي کولی، او که ته یې بخي ته زورور باچای. نو خبره ټول الله ته حواله کړه، یعنی که ته یې بخي او که ته یې نه بخي ته زورور یې، تا نه څوک تپوس نشي کولی. بل ته چې کوم کارون کوې نو ته حکیم د حکمت نه به ډکي، که ته یې بخي هم به پکې ستا حکمت وي، که ته یې نه بخي هم به پکې ستا حکمت وي. د دې د لاسه داسې وي. دویمه وجه دا ده، دا ډېره مناسب ده، که دا خبره چې ته آخرت کې شي نو بیا یو اشکال زړه ته راځي چې عیسی علیه السلام د کافرانو په باره کې څنګه وایي چې یالله که ته دوی بخې، کافر ته خو بخنه نشته که نو ځکه عیسی علیه السلام داسې ونه وي فانک انت الغفور الرحیم، ته بخونکی وي انت العزیز الحکیم، ځکه چې مناسب دا خبره نه هلته مخامخ کافران دي. نو بیا به یو سړی چې د بخنې خبره ولې وکړه که ته یې بخې، نو د هغې جواب دا دی چې صحیح دی چې الله رب العزت خو کافر نه بخي، دا الله قانون دی، خو که الله یې وبخي څوک د الله نه تپوس کولی شي؟ نشي کولی. نو فانک انت العزیز الحکیم، یا الله ته زورور یې، تا نه څوک تپوس نشي کولی. صحیح ده اگر که د الله قانون دا نه دی، لکه اوس ګوره بعض ګناهونه هغه دي مسلمانانو هغه چې هغه الله بغیر د توبې نه معاف کوي، څوک دې تپوس کولی شي چې الله ته ولې معاف کړو؟ نه. او بعضو له به عذاب ورکوي، څوک دې تپوس کولی شي چې الله ولې د عذاب ورکړو؟ نه. بعض کسان په معمولي خبره بخلي دي، لکه ډېر حدیثونه دي چې تېر شوي، څوک د الله نه تپوس کولی شي چې الله تا دې په دې وړه خبره وبخو؟ بعضو خلکو له په وړه خبره عذاب ورکړی دی، لکه هغه کس چې د مچازو دارې به ورته راتلي په هغه عذاب و، څوک د الله نه تپوس کولی شي چې الله ته ولې د عذاب ورکړې؟ نو ځکه عیسی علیه السلام دا خبره کړې ده، نو دا مناسب ده د عیسی سره، دا خبره مناسب ده د عیسی علیه السلام د دې کوم وخت چې هغه دا وینا کوله د هغې سره دا نمونه د الله مناسب وو. په دې به اکتفا وکړو، انشاءالله روان نشي څخه به د باقي سوالاتو جواب کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله دې موږ په دین باندې پوه کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.